سلام ملګرو، په دې هیله چې روغ روغ او جوړ به یاست. خوږو ملګرو، نن درته بیا هم په وي پلیر پروګرام کې یو خوندوره ویډیو جوړوم، په دې هیله چې خوښه مو شي. ویډیو تر پایه وګورئ او د نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. لومړی باید تاسې خوږو ملګرو یو ټمپلیټ ضرورت دی چې تاسې ډاونلوډ کړئ. زه کروم براوزر ته ځم، ما هلته ډاونلوډ کړی دی. زه ډاونلوډ باندې کلیک کوم. خوږو دوستانو، دغه دا ټمپلیټ چې دی ما ډاونلوډ کړی. کله چې تاسو په دغه کلیک وکړئ نو تاسې اټومیټیک وي پلیر پروګرام ته وایي. زه دغې باندې کلیک کوم، لږ انتظار وباسئ. تاسو ویل د خوږو ملګرو تاسې اټومیټیک د وي پلیر پروګرام ته تاسو ته دلته ښکاره شو. خوږو ملګرو، له دې څخه بعد په دغه پنسل نشان کلیک وکړئ. تاسو وینئ په دغه پنسل نشان او دلته خوږو ملګرو تاسې به ورته ایمیج انتخاب کړئ. زه ورته یو ایمیج انتخابوم. په دغه دویمني ایمیج بارډر په دې به کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک خوږو ملګرو بیا هم په ایمیج کلیک وکړئ او کسټم ایمیج باندې به کلیک کیږي. بیا به راشي ښکته پیک ایمیج باندې به کلیک وکړئ. دلته زه دغه تصویر ورته انتخابوم. ما دغه تصویر انتخاب خوږو ملګرو. دې څخه به مکمل ډول بیک شي، بیا به ښکته راشي. په دغه پارټیکل تاسو وینئ، په دغه پارټیکل به کلیک وکړئ. بیا به په دغه جنرال کلیک وکړئ او د خانه به ټیک مارک کړئ. کله چې مو ټیک مارک خوږو ملګرو بیا به له دې څخه بیک شئ او دوم ځل لپاره بیا هم دغه پارټیکل ووهئ. بیا به جنرال کلیک وکړئ او بیا به په دغه دریمني خط چې تاسو وینئ په دغه به کلیک وکړئ. له دې څخه بعد به خوږو ملګرو دغه کسټم ایمیج چې لیکلی دی د تاسو وینئ، د دې څخه به لاندې دغه ښکته په دغه به کلیک وکړئ. کله چې په دغه کلیک خوږو ملګرو دغه سایز به زه درته ښایم چې تاسو څو ته بوځئ چې دغه په مکمل ډول ښایسته راشي ویډیو. دا به خوږو ملګرو ډیلیټ کړئ او دغلته به شپږ عدد ولیکئ. له دې څخه به مکمل بیک شي خوږو ملګرو. خوږو ملګرو، که تاسې پام شوی وي په دغه ځای کې تاسې وینئ دغه خط تاسې وینئ خوږو دغه څنګه کولی شو د ویډیو څخه لرې کړو. بیا به هم تاسې خوږو ملګرو په دغه پنسل نشان کلیک وکړئ. کله چې پنسل نشان باندې کلیک وکړو په دغه ایمیج کلیک وکړئ. دغلته لیکلي ټیکسټ پینجي دغه به کلیک وکړئ او بیا به جنرال ته لاړ شئ. بیا به دغه ټیک مار دغه خانه به له ټیک مار څخه یعنې په دې معنا چې دغه ټیک مار به له خانې څخه لرې کړئ. تاسو لرې کړئ خوږو ملګرو. له دې څخه بیک شئ. تاسې وینئ دغه خط له دغه څخه پنجې خط لرې شو خوږو ملګرو. له دې څخه بعد به خوږو ملګرو کوم سندره چې تاسې ورته انتخابوئ له دې څخه بعد په دغه درې لاینه کلیک وکړئ. بیا به لایبرري ته لاړ شئ او دلته زه یو سندره ورته انتخابوم. دغه مې انتخاب کړه خوږو ملګرو. زه به اواز لږ ورو کړم. له دې څخه به بیک شي او په دغه به کلیک وکړئ. دغه به زه ورو کړم خوږو ملګرو. لږ به زه مخکې بوځم تر څو تاسې وینئ خوږو ملګرو څومره ښایسته ویډیو راغله. دغه به زه بنده کړم خوږو ملګرو. له دې څخه بعد به خوږو ملګرو څنګه کولی شو خپلې ګالرۍ ته ولیږو. په دغه نشان به کلیک وکړو خوږو ملګرو او په دغه لاندې ایکسپورټ چې لیکلی خوږو ملګرو دغه به کلیک وکړئ.